نوی کال نوی خواز دی د ماتون بابا میله ده نوی نوی هنګمې دي د ګونګړیو شرنګهار دی. قدرمنو دوستانو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو روغ جوړ خوشحاله وئ او د صحت په کالیو پټ وئ. قدرمنو دوستانو زموږ یو کارمند دی هغه نومیږي چینار ګل. له خیر سره زه خپله شړشم ګل یم او دغه دوه وظیفې مې په غاړه اخیستې دي. ما چې څوک داسې ونه وایي چې تاسو په خپرونه کې چینار ګل نشته او هم چینار ګل یم تاسو ما وګورئ او هم شړشم ګل یم. قدرمنو دوستانو په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه زموږ سره ووینئ او ویې ګورئ له خیر سره د راډیو له لارې واورئ. دا داسې خپرونه ده ای په دې خپرونه کې غټ غټ خبرونه شته او له خیر سره شعرونه شته. ژورنالیستان به راځي رنګ توکي به راوړي. دا خپرونه ده ښه پوهېږم خو نه پوهېږم. قدرمنو دوستانو رښتیا خبره ده د ځینو غټ خېټیو عادت مې زده کړی دی چې کله ګټئ بیا ښه پوهېږم او چې بیا 1 روپۍ تاوان یې صاحبانو بیا زه دغسې ځان ساده کړم بېخي پوهېږم نه. همدا خپرونه هم دی ته چمتو کړې ده. قدرمنو راځئ چې ورشو او په سر کې غټ غټ خطرناک خپرونه جریان لري. وګورئ خپرونه رنگین او بېرنګه خبرونه. د خور ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه ده. زه ګلزنډی درته د دې مهال خبرونه در وړاندې کوم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو پوټکو ته. د ګاډیو چلوونکو ته باید لیسنس ورکړل شي. په ښار کې د کیله او پستوکو ته باید مناسب ځای وټاکل شي. په ښار کې باید ګاډیو چلوونکو ته لیسنس ورکړل شي ځکه چې د ښار وټونه او پیاده روونه یې غیر قانوني بند کړي دي. له یوې خوا ښار د دومره ګاډیو د ځایولو ظرفیت نه لري. سیاسي نښه ویشتونکي زیاتوي چې د ګاډیو چلوونکو څخه د موټرو چلوونکي پوزې ته راغلي ځکه چې د ترافیکو په یو غږ د ګاډیو چلوونکي په منډه شي بیا دې ته نه ګوري چې کوم خوا ځان وباسي. د ځینو موټرو سره وجنګېږي د موټرو پوزې یا پمپرې ماتې او ګوډې کړي او د علاج دپاره د موټرو کلینیکونو ته لاړ شي. په دې ګڼه ګوڼه کې ځینې ګاډۍ چلوونکي د ترافیکو لخوا په مالټو بانجانو باندې وویشتل شي او څریکې د خریانو په جامو باندې ولګېږي. په ښار کې باید د کیله او پوستکو ته مناسب ځای وټاکل شي. دا ځکه چې د ښار پیاده روونه دوکاندارانو په شیانو نیولي دي. ښاریان د مجبوریت له وجې نه په سړکونو کې تګ راتګ کوي. له بلې خوا ځینې ښاریان د ګاډیو والا څخه په ولاړه خوراکونه کوي او د کیله او پوستکو د سړکونو په منځ کې غورځوي. سیاسي هوا پیژندونکي زیاتوي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي د زیاتو ښاریانو پښې او لاسونه به مات شي. له یوې خوا سړکونه په ښه او عصري ډول جوړ شوي دي. له بلې خوا د کیله او پوستکي ډېر خطرناک دي چې سړی پکې وښویېږي نو خامخا یې لاسونه پښې ماتېږي. دا و خبرونه چې ما ګلزنډي در واورول. له توجه څخه من ډېره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو سلامونه مې د هوا په څپو کې ومنئ. قدرمنو شړشم ګل یم د هوا حالاتو سره درته حاضر یم په دې هیله چې هوا حالاتو ته ناست وئ. زه به د ځمکني د نیمایي اسمان هوا درته تشریح کړم له خیر سره چې څنګه هوا ده او تودوخې درجې چیرته ده. قدرمنو دوستانو زموږ د خوست د ولایت د پولیسو هوا چې ده ډېره ښکلې معتدله هوا ده او خو په بعضو ځایونو کې له خیر سره ځینې پولیس چې دي او د وګړي تنګوي ځوروي له خیر سره ټیټه درجې. د خوست قومندانۍ محترم قومندان صاحب ګوتڅنډنه وکړه ټولو خلکو ته دا پیغام پرېښودلو چې که چېرته پولیس د چا سره موشته ګرېوان کېدل یا یې څوک ځورول یا د خپلې دریشۍ او د خپل ټوپک نه بده استفاده کوله ما ته یې په ګوته کوئ رسن ما ته تلیفون وکئ. زه پوهېږم او پولیس پوهېږي. پولیس خو ځکه چې دا د ټولنې خدمتګار دي د خلکو سره به ښه ګذاره کوي او کوئ نه کړله نو له خیر سره بس په دغه ګرمۍ کې به رسن مبسته ورځي ټوله ګرمي به هلته تېروي. مننه کوم مننه. وایم چې د ځینې ملکانو هوا چې د ملکان مشران وایم د ځینې
په دا کلیو قومو کلي خیر سره درجه ډېره خرابه ده او هوا هم خرابه ده ځکه ګرمي سړه سره ګډ شوي دي صاحبانو دغه امریکا سړي ته لګوي چېرته چې دا وشي صاحب خېټه ګروي ور روان وي اول د خپلې یخنۍ غم خوري وایي یخني مریض یمه او ټیټه درجې که چېرته دغه مشران د ځینې مشران ونه پوهېدل او خپله لوړتیا یې ونه پېژنده خپله وړتیا یې ونه پېژنده دا د خوار ملت غمخوار نه شول نو له خیر سره ښه پوهېږم نه پوهېږم خپرونې کارمندان به ورځي او ټول همغه پټ رازونه به یې افشا کوي هوا به یې بیا ډېره خرابه وي قدرمنو دوستانو زموږ د خوست ولایت د ځینې ولسوالیو هوا چې ده هوا یې ډېره معتدله ده وایم چې د پسرلي موسم دی خو د دې ځینې کلینیکونو هوا چې ده ډېره خرابه ده او کومه دوایي چې د سیاتامې یا د کابل مرکز نه ورکول کېږي صاحبانو په ګودامونو کې ایښودل کېږي صاحبانو بیا بازار ته انتقال کېږي صاحبانو او ټیټه درجې په شخصي پیسو باندې بدلېږي صاحبانو جیبونو ته ځي موږ د سیاتامې او د مسؤلدار نه دا هیله ده چې په دا ځینې ولسوالیو کې او دا کلینیکونه چې دي دا کلکه څارنه ترې وکړي داسې نه چې همغه دوایي چې د خلکو د مریضۍ دپاره انتخاب شوې ده او په شخصي پیسو بدله شي او بیا هغه پیسې داسې جوب ته واچول شي چې نه ډکېږي قدرمنو دوستانو دا هوا حالات چې شړشمګل وړاندوینه درته وکړه د توجه نه هم زیاته مننه زه به غلی کوز شمه ډېره معتدله هوا ده په مخه مو که واه مننه ویایي چې افغانستان د ړنګول نه دی افغانستان د ړنګول نه دی وطن ته روش استر وړه دی یې دا وینه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې میږي وا مشاعراتو چې دا شعرونه که خیر یې ګوته په شمور کې غوښتي دي د مشاعراتو د زونینه ورسوي خدای د ښه سره وکړي ځکه چار وخت مو ورته ویلي دی داسې نه دی ویلي چې نه ګلبشره خانه میږ نه دردرمي یلته کله په بخارۍ سیاره نه ورته وچوم ځکه د اقتصادي وضع لټکي سره کمزوري غونده دو بیا مننه کوم چې دی دا مره تکلیف کو دلته په دا سړک هېڅ نه راخ که خیر په سرلایه دی د بخارۍ وخت تېرېږي په مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې د خلک په زړه کې ځي لري داسې د خلک یایي چې که چېرې توسه دا سړی په مشاعره کې ونه لرئ میږ بلکل د مشاعره خو څه کوي چې دا بیخي د تلویزیونه نه کسي کتابونه یې په دلی روغولي دي توسه یې کړی شئ چې د هرې کتابخانې نه یې وخلئ پاته یې www ټکی مخیز یا ټکي دي دغه شاعر نوم دی که خیر ګلزنډای صاحب شعر در وروي ګلزنډای صاحب السلام علیکم جوړ یې شي تکړه ژوندان مې ولیدې ګلزنډای صاحب صفات د لږ کم وکړه بخښنه غواړم دومره صفات لایق زه چېرته یم خدای دې خوښول لرای میش سره غونډې ملګري سره غونډې څلوېره درې کسونه ملګري توس په اجازات مو داسې یو شعر وړی ده چې کافیه او ردیف یې ډېر مته ګرون دي خو خدای د وکړو چې چیخې دې ته وویایم ښه بیا چې پتان ژوندی خو ضمیر دې مړ دی خبره ته خو توزه غیر وی چې پتان ژوندی خو ضمیر دې مړ دی پښتانه وروره غونډ تصویر دې په تو خو لبه ولیدل خلق کو په تو خو لبه ولیدل خلق کو مله د ړانګه د امیر دې مړ دی امین کامیابی لوستا نه دردري مې ځکه کامیابی لوستا نه دردري مې ځکه دغه واجه چې تدبیر دې مریدا تخپل تسبیح په طریقات علاوه مریدا تخپل تسبیح په طریقات علاوه جذبه د کام شوا غټ پیر دې مړدا او ګلزنډا داغه خو خطو کې سادو ګلزنډا داغه خو خطو کې ساده په غړاول خاک پټیږي خو نظیر دې مړ
نه د مړه خال کې نظري نه مړه کوي نه دا خبره ده واه 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 ډېر ښه بیا یې چې دیدن په بیړه بیړه وکا تکسا دیدن په بیړه بیړه وکا مو په ګاډي کې رنځه خیر وړي دي نه مننه کوم ګلزنډي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای وویو چې لټ کې یوسف کې وي چې څومره صفات مې کړای واقعا و یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې بله ورځ بیا یې و خبر لګلی و پاټایر لګلی وه د سی ډي به تیایي که څه به تیایي وی چې په خوله خې ته مننه چې درته ووایم ویډیوز نر کړې وه رښتیا چې په دا نوي کول کې دی څومره ونه لاکې کړې وې وړه ختلې وې بېخه اوښکلې وې ځکه یې د سپیډ زیوت و په هغه سړک چې دی تېر شوی و مکمله ونه که خیر وي یې بېخ نه اوښکلې بیا خلکو لګیا وي چې دا ونه یې خروپه کړې لږ ته نسخات وې ته وکړه یه دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلای واه ډېر السلام علیکم بیا ولې دې تا کار ته خیر ما د انټرنیټ ادرس دی ورته ونه خو د خیر ده کله چې بیا زه لاړم بیا چې راغلی بیا یې ورته ووایه نه یا یم یا کیسه مونه یې زړه نه وتلې وه یې دی کتابې نوم دی که خیر وي دا بزرګ کې پیدا کېږي www وچه خوړه www ډینډاپون که خیر وي په دغه هم دی د کتابې نه تاسو پیدا کولی شئ پاته یا پشته یې میل ادرس یا پشته ډېره زیاته مننه ګلبشرې خانه وروره خدای دې ژوندی لره که څه هم پته دې لږه اوږده کړه خو خیر لیدونکي اورېدونکي ورباندې پوهېږي شعر څه داسې دی ملګرو وایي چې مالدارو ته رئیس امیر مدیر کړي واسطه مالدارو ته رئیس امیر مدیر کړي واسطه ای خدای څوک بدل ته د فقیر کړي واسطه او بیا وایي چې پوهېږم نه عقبا به وي له خلکو هېره شوي پوهېږم نه عقبا به وي له خلکو هېره شوي که نه نو د مالدار په کوم ضمیر کړي واسطه او بیا وایي چې هغوی چې د مکتب پوهنتون فیس یې وس کې نشته هغوی چې د مکتب پوهنتون فیس یې وس کې نشته هغوی ته به بیا کوم ملا کوم پیر کړي واسطه بیا وایي چې نن له کوم وکیل سره د ګوند غړیتوب واخلې چې نن له کوم وکیل سره د ګوند غړیتوب واخلې بوتل به وي خو کار به دې وزیر کړي واسطه دا بیت بیا وایم وایي چې نن له کوم وکیل سره د ګوند غړیتوب واخلې چې نن له کوم وکیل سره د ګوند غړیتوب واخلې بوتل به وي خو کار ته دې وزیر کړي واسطه او بیا وایي چې کدا نکړي سند د لیسانس وبخئ کدا نکړي سند د لیسانس ګرد ګرځوا بکس کې کدا نکړي سند د لیسانس ګرد ګرځوا بکس کې په خدای کا پشپغم بس کې هم گیر کړي واسطه او بیا وایي چې کاشوغه شه چمچا شه چې رئیس لزانه جوړ کړي کاشوغه شه چمچا شه چې رئیس لزانه جوړ کړي په جیب ګوتې راکاش کړه دولت میر کړه واسطه او بیا وایي اخري مقطع دا وایي چې لاسونه د عقبا لپاره لپه کړه چې چلیا لاسونه د عقبا لپاره لپه کړه چې چلیا چې خدای درته د دو جهان امیر کړي واسطه خدای پاک د میشتو سره غونډې ته هغه میشتو واسطه جوړ کړي بخښنه غواړم دا غیوب باعث لټ کې داسې سره شوخ غونده دی شعرونه زه بخښنه غواړم خدای دې وبخښي زه زیړ خو نه یې زه زیړ خو نه یم یا یې نه نه یم ډېر بد یم نه خو چې عمر تېر شي بیا که څومره سړی ځون ته یایي چې ښه یم سړی نه وي داسې پیرازون او یایي چې خوله به په زیره د نه وخورم ته کسه خوله به په زیره د نه وخورم ملنګی کچکل په غوړه ګرځاو خوندوار دومره خوندوار بایپو مننه کوم چچلي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې څه واسطه ونه لرې یا لږ غوندې پیسه ونه لرې لسن صاحب که خیر وي خپل خدبینه کو
د زنه بلسنسابه په دغه زنه دفتره کې نتلی وي هیله همدغه د دل وړپوړي چارواکي نه چې که خیر وي په دغه کې لړکي داسې نظیر پوچوی په د زنه اداره کې داسې خلک نتلی دي چې ورته ووایي چې 500 چې سره یو کې څه کېږي دی درته یایي چې 500 یس که خیر وي میږي یو بل داسې شاعر لري چې ته په سترګه مې یوه پیره سیګنل نه دی لیدلی ځکه دا چې د کوم شیرینه لیکي د وریځه په سار یې لیکي لري ته شنه اسمون ته کومه ورځ چې دا اسمون وریځ وي شیرینه نه لیکي ځکه د زنه خو پیری چې وزر توند شي بیا لوند نر ټیټېږي وریځه په سار نه وي یه دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب شړشمګل ته خو وټاکئ چې کوڅه تشویش وي زه به ډېر پرمختګ وکړم داسې ورېر سایې السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ ته بیا کې خدا خیر په خیری ګلبشر خانه پاتخ د نه ویل دا کیم خلبسات .com د کیم زده نه دروغ به ول سره یی د یو پر کتابینه نه دی وتلی زکه دغه میاشتې په سار دو یو پر کې یا منځکه ته نه دار کې شوای چې کله کتابینه روزي بیا به خبر درکو صحیح ډیر مننه کوم زه خو تو سه شعرونه بخښنه غواړم در چندان شاعرانه یم خو داسې یوان تر دې تایم یای چې خدای دې دار بدار کی خدای دې رنگ کی د کورو رشوت خور خدای دې دار بدار کی خدای دې رنگ کی د کورو رشوت خور تو ستای کا چې خوان دې ګلو باندې الله وخت باندې رانون کوي زغو داری هنگانه چې مرای می داری دی که شپیلای چې یوری دی تا اوخلام خو اوس بو شیر تا روشم چې تو سیار تا پکار نشای یای چې هر څوک په خپل سر دی خود از زینی ریسون هم په خپل سر دی هر څوک په خپل سر دی خود از زینی ریسون هم په خپل سر دی تنخوا په کورو خلی د زینی ملمون هم په خپل سر یای چې دوایی کې د تا جوړه د دالې د لوبیا نه تاثیرې ځکه نشته دوایی کې د تا جوړه د دالې د لوبیا نه تاثیرې ځکه نشته شرکتونه په خپل سر دي د ځینې ډاکټرون هم په خپل سر یای چې رسمیات وي په 9 بجو په 12 بجو ارسي دفتر ته رسمیات وی په 9 بجو په 12 بجو ارسي دفتر ته څوک به غیر زیر کې مامورون هم په پلسا زه خو بل ملګرو امداد دا یو څه خایف امداد چې چلای صاحب وشه ته ورنه تلای دادې خو وکړل چې افشا دې کړل یای چې ترافیک وی مړی ودرېدلې په شپلکو چردولی ماڅه یا چې ترافیک وی مړی ودرېدلې په شپلکو یا چې چردولی ماڅه په لار کې به وي لوړ وي ډرایورونه هم په خپل سر حقیقت وی غوړ مننه یا چې څرنه یې چې ونه کړی د غاسې ما پرېږدی کسای څرنه یې چې ونه کړی د غاسې ما پرېږدی انصاف دی ختم شوی ټیکدرون هم په خپل سر داسې چې تو سه تشویش وي زه به ډېره یا چې پولیس د دې وطن دی خدمتګار عزت ډېر دی ورته پکار یا چې پولیس د دې وطن دی خدمتګار عزت ډېر دی ورته پکار چې ضابط یې په خپل سر شي نو عسکر یې په خپل سر وي یا چې ټوله په خپل سر شي نو قانون به څوک عملي کړي شعر ډېر پوه اورېده یا چې ټوله په خپل سر شي قانون به څوک عملي کړي ګلبشر خان او چې چلی ګلزنده شړشمګل دا چې ورسره وي ټول به په خپل لار کې چې څوک یې په خپل سر مننه تاسې نه مننه لږ پوه شه ساتو شړشمګل صاحب کوي دا وای داسې دی وي چې زوپ وکړو ځکه د حالات چې دی وکسي بیا یې چې د سرنده وچه لارګیه سخت رومګی زیخو تکاسه یې سرنده وچه لارګیه په چریدو راته پینچه ده وویشت
عجیبای نقشې باندې جو وویشتل بزرگاله مر ماشه خدای دې ژوندی لره مننه کوم نه یم ایدلا یک نه یم چې څه مدام را تشویقوي و پر می چای کړی دي دا څه خاص چای مې نه دی کړی اشار شمګل نه زمانه نه کوم در شپت خور داسه په ترانم کې پړخي جان غونډه کړ شپت خور صاحب زبخنه غوړم نره که خیر وي میګای تو څه پلیری کیږي زکه چې څومره واسم دنده وکه به واسیم شو تو سترګه خپه کیږي نه میګ د نه داریږي نه بلار مخبل ملګری ته و چې نه خورڅای میګ څه بات شي دا نه اغلب وکی وای چې نه میخو یا خدای نه ډوریږي دا کور نه کی مو ته وشم خو چې خدای نه ډورېږي بیا ما کوي خو چې دا کوی دا لکه چې خدای نه ډورېږي شاک په داکش نشته ګلبشره خان میش نه وي ته تسلیمي شي دی ته نه کوم بس خو څه وایي دی د خپل کور کو داسې یو مود ګوټ شرر سره دی که تاسو اجازه ارشاد وایي چې نره د ستړی کړم زه یې موټانکر میټره نره د ستړی کړم زه یې موټانکر میټره لوس مې تاڼو کشه دا شترنګ د دای ټکټر دوباره میټر خو زړه شوی وي که نه 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 پوهېږم ته خو ګرام نه یې ځکه هر سړي پتون د زده کړه ته خو ګرام نه یې ځکه هر سړي پتون د زده کړل ګوښه یې مونه یې نه ته خو یې لښکر مننه اګایزیا رغ ماریټ و زه د پخپل زیو دراو اګایزیا رغ ماریټ و زه د پخپل زیو دراوم اشپې پریون په توند نوستوي اګایزیا به پانچار مټ مننه کومه چې پوزوړي د جګاوما خلق د داسې کسي یا بل چې کلونر ده یه اولتا یوز وړای دی پاچر خېګاوما وړا خلق مې داسې کسي زالخ کما کورشم ځان سره خای بیایم چې پوزوړي د جګاوما خلق د داسې کسي دامرا لګای دی خېږي تو کابل ډیزر مټ زنده‌باد ګلبشره خان زنده‌باد مننه دنده کوم یې تو سنه ګلبشره خان لګ یې جوړ کا چټا کار یې نه کې امریکینا یې ګلبشره خان لګ یې جوړ کا چټا کار یې نه کې چې کله وی در تال وشي دل درمټ دا څه فائدې مننه کوم مارای مې لږ پړخي جنه غوند دی بخنه غوړه ما قدرمن لیدون کې اوریدون کې امیګ مشاعره دی غیزی پیراوه بیا چې زه ګلبشره خان سره د ټولو شعرونه تاسو ته حاضرېږم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم هی خدای دې انصاف درکړي قدرمنو دوستانو د خوست تلویزیون لیدونکو او د راډیو اوریدونکو ولا چې په دې خپرونه کې صاحبانو ډېر څه پکې وو ډېر څه پکې وو زما سترګې وشرمېدې د میز لاندې ننوتلم ما جزوک مې ونیویني خدای ځینې نه شرمېږي د غټ خېټې نه دې وایم چې د غټ بسکټونه او دغه موټرونه صاحبانو وایم چې ګورې که دلته په دغه دنیا او د دغه ځمکې په مخ باندې موټر لرې پیسې لرې غټ وسکټونه لرې د ملت حق دې خوړلی دی خو په هغه دنیا کې به څوک پیدا شي دلته خبرې نیولې وایي چې واچوه هلته به نه موټري او له خیر سره نه به ستا دا سیاستي او نه به د غټه خېټې نو بیا به څه کوې مجبور یې چې ټول حقونه دلته واچوې مظلومانو ته ووایي چې راشئ ښه قدرمنو په احساساتو راغلم قدرمنو دوستانو دا وخت خپرونه تاسو ولیدله وم کتله په دې هیله چې خوندم در اخیستی قدرمنو دوستانو یوه یادونه کومه که په دې خپرونه کې چېرته زموږ نه لږې غلطیګانې کېدلې بښنه درنه غواړو او چې د چا سره موږ ګرېوان کېدلی وایم چې د خپل حق نه کلکه دفاع کوئ دلته یې رانیسئ زموږ د دې خپرونې کارمندان چې هر چېرته وینئ صاحبانو خبره ورسره شریکوئ بس نو ښې چارې ښه ژوند ولرئ په مخه مو ښه